لوګر ولایت کې د مرکز پل علم او برکي برک ولسوالۍ پر 1500 بزګرانو د کوارډایډ موسسې په مالي ملاتړ د افغانستان لپاره د کلیو د پراختیا او بیا رغونې موسسې له لوري د کرنې او مالدارۍ له ریاست سره په همغږي د 4500 بوریو اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش لړۍ پیل شوه. د کوارډایډ موسسې ولایتي استازی وایي چې د دې کرنیزو مرستو په بنډل کې هر بزګر ته 50 کیلوګرام اصلاح شوی تخم او 100 کیلوګرام کیمیاوي سره ورکول کیږي او موخه د کرنې پیاوړتیا ده. دا کومه پروژه چې ده د بهبود زراعتي دا پروژه البته دلته کوم کومک چې موږ په نظر کې نیول شوی ده البته درې کمپوننټ دي چې او 300 دهقانانو سره موږ کومک کوو چې د هر دهقان ته موږ البته 50 کیلوګرام تور سره ده 50 کیلوګرام سپینه سره ده او 50 کیلوګرام د دې لپاره اصلاح شوی تخم ده. د لوګر ځایي مسؤلینو هم له مرسته کوونکو موسسو مننه وکړه او د کرنې په برخه کې د ورته نورو مرستو او همکاریو غوښتونکي شول. د په ارتباط د ټولو ورونو ده که د مؤسساتو مربوط دي که اهل خیر دي خیریه مؤسسات دي هغوی نه هم دا غوښتنه ده چې په هر بخش د زندګۍ کې نو تاسو د خپل کار په اخلاص سره لکه څنګه چې دوام لري کوئ نور هم د اخلاص پکې زیات کړي. دوی نه غوښتنه ده چې د زراعت په بخش کې د زراعت بخش داسې یو بخش ده ټول مهم دي، تعلیم مهم ده، صحت مهم ده او ټول مهم دي، خو د زراعت بخش هم یو له مهمو بخشونو ښکاره چې د خلکو اقتصاد به تر دې تړلی ده. زراعت او مالداري داسې یو څه دي چې که څوک په زراعت او مالداري کې هغه پایدار سو او هغه تقویه سو نو انشاءالله بیا به زموږ وطن او زموږ ولس له سواله څخه او له احتیاجه څخه هغه خلاص وي. د ویلو ده چې لوګر کې تر دې دمه د کرنې ریاست د همکارو موسسو سره په همغږۍ پر 11,900 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلي دي.